بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن همدارنګې لکه د پرون بیا هم درې موضوعات را سره دي. یو د جهادي صفونه خبرونه دي، دویم د بلوچستان د ازادۍ متعلق خبرې دي، او دریم د ټرمپ د ترکیې ته نه تګ او د هغه دلایلو باندې به سره پې خبرې وکړو. لومړی درس د مخه راځمه جهادي صفې خبرونه ده. 14 د می یعنی پرون مازدیګر د ری اسماعیل خان د پروا ولسوالۍ کوی بهاره سیمه کې مجاهدینو د پوځ پر قلعه د تراسکوف او د کلشینکوف په برید کې یو شمیر عسکر وژلي دي او نور زیاتې ټپیان کړي دي. همدارنګه په 14 د می پرون سهار 8:30 بجې شمالي وزیرستان د تخیل ولسوالۍ د جګمنظرخیل په سیمه کې مجاهدینو پر پوځي پوسټه لاسي بمونه برید وکړ. یو عسکر وژل شوی دی، دوه نور ټپیان کړل شوي دي. همدارنګه په 14 د می خیبر ولایت جمرود ولسوالۍ په چورس سیمه کې د اف سی کندور په پوسټې باندې د تنګدي سخته جګړه رامنځته شوه چې د اف سی ته سخته مرګ ژوبله اوښتې ده او په آخر کې په فرار مجبور کړلی شوي دي. همدارنګه په 14 د می غرمې مهال بنو ولایت میریان ولسوالۍ نورله سیمه کې تلهون هدیرې تر سیمه پولیسو د چاپې هڅه وکړه. ټي آی ای د راپور په اساس چې مخکې نه یعنی د استخبارات د مجاهدینو ټي آی ای د راپور ورکړی چې داسې پولیس په چاپې وهلو ته راغلي دي. مجاهدین ورته امادګي نیولې وه. مخکې دې نه چې هغوی چاپه وهي، مجاهدینو د دوو مختلفو سمتونو په دې باندې چاپه ووهله او د پولیسو کانسټیبل محسن خان په شمول زیات ګڼ شمېر نور ټپیان شول. یو زریح موټر یعنی زغره موټر زیانمن شو او دوی هم په شاته تګ مجبور کړلی شول. په 14 د می باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ سرکې منو ځنګل سیمه کې طالبانو د ټي آی ای یعنی د استخباراتو د راپور پر بنسټ پوځ ته یو کمین ونیو چې په دې پوځي کاروان کې لوړپوړي فوجي افسران هم شاملو. په دې حمله کې 2 عسکر وژل شوي دي. یو نور پوځي افسران چې د برید لاندې راغلل د هلیکوپټرو یعنی د چورلکو په ذریعه باندې فرار ته مجبور کړلی شوي دي. همدارنګه 14 د می تیره ورځ ماسپښین 1 بجه شمالي وزیرستان د میرعلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مجاهدینو د پوځ پر خدي قرارګاه باندې د لاسي بمونو برید وکړ. یو عسکر وژل شوی دی، 2 نور شدید ټپیان کړلی شوي دي. همدارنګه په 14 د می تیره ورځ د ری اسماعیل خان درابن ولسوالۍ پوځ پر مجاهدینو چاپه ووهله. ځوابي حملې برید ناکام کړلی شو او په دغه برید د ناامیدولو نه پس د پوځ پر ولس باندې برید وکړ. زیات وګړي زخمی کړي دي، څه ژوندي نیولي دي، ځورولي دي او بیا یې زندان ته اچولي دي یعنی بندیان کړي دي. 14 د می تیره شپه نږدې 12 بجې کرمې ولایت صدې ولسوالۍ د اف سی پر توره وړۍ پوستې باندې برید وشو. 4 عسکر ټپیان شول او ګڼ شمېر نور وژل شوي دي. همدارنګه په 14 د می تیره ورځ جنوبي وزیرستان تیارزۍ ولسوالۍ ډلډم غونډې سیمه باندې د اف سی یو عسکر د دراسکوف په نښه کولو سره له منځه وړل شوی دی. همدارنګه په 14 د می ملاکنډ ولایت پلې سیمه کې اوسیدونکی عاطف ولد وحید الله چې دغه و د استخباراتو غړی و، ژوندی نیول شوی و د مشرانو د سیمې په ضمانت سره چې بیرته به خپل دندې ته نه ځي او دې کار نه به توبه کوي، خوشي کړلی شو. په 14 د می تیره شپه نږدې 12 بجې خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیراز خخیلو سیمه کې کړپکلي کې د پرته پوسټه د برید لاندې راغله. ځاني او مالي تلفات یې درلودل. په همدغې پوستې باندې نن 15 د می د پوځ پر یو نوی جوړیدونکي ساختماني تعمیر باندې د دراسکوف برید وشو. یو عسکر وژل شوی دی او د دغه ماشینري یعنی سکواټر ته هم تاوان او زیان رسیدلی دی.
15 د مې نن سهار 9 بجې ډیرې اسماعیل خان د رازندې ولسوالۍ شیخ میلې سیمه کې د مجاهدینو د پوځ پر قتال کمینو وهه. جګړه نیم ساعت دوام وکړه. 6 عسکر وژل شوي دي، 4 نور ټپیان دي، یو پوځي موټر بشپړه توګه ویجاړ کړلی شوی دی او 2 نور موټرونو زیان لیدلی دی. پوځ پر ملکي وګړو ډزې وکړلې، 4 ماشومان یې ډېر شدید ټپیان کړي دي. همدارنګې په 15 د مې ډیرې اسماعیل خان کلاچې ولسوالۍ د پولیسو پر روړي پوستې باندې د دراسکو په برید کې یو پولیس وژل شوی دی، نور ټپیان کړلی شوي دي. دا و د جهادي څپو نه تازه خبرونه چې د نن او د پرون پورې مربوطو تاسو مې وړاندې کړل. اوس راځم د 2 مهمو خبرونو ته چې په ما په پرون خپل په ټیک ټاک په ژوندۍ برنامه کې پې خبرې کړې وي او د هغې ډېر زیات انعکاسات راغلي دي. اکثرا نن دوستانو وایس میسیجونه پرېښي، مسیج یې راته پرېښی او ټولو د دعا او خوشحاليګانې کړي دي. چا خو ویلي چې زه عمرې ته به ځم، چا ویلي چې نفل به خدای ته ادا کوم، چا ویلي چې خیراتونه کوم، چا ویلي دي چې ختمونه د قرآن عظیم شان کوو. که خدای تعالی څومره زر بلوچستان خپل د ازادۍ اعلان وکړي چې د پاکستان د ماتېدلو بنیاد زر کېښودل شي. اگر چې په دغه مرحله کې د بلوچستان د ازادۍ دغه په یو لحاظ سره که چیرته په ګټور دی چې د پاکستان ماتېدلو غټ اساس ږدي، د بل خوا د افغانستان لوی داعیې ته ضرر رسوي. ځکه ماته هم ځینو دوستانو دا لیکلي چې تا خو ویلې چې دا افغانستان حصه به ګرځېږي، آیا دا چې آزاد شي دا به د افغانستان حصه وګرځېږي؟ ګورئ دا اوس نړیواله لوبه ده. ما تاسو یو څو مودې نه دا خبر کوله چې د امریکایانو په ذهن کې دا خبره ده چې که موږ دا ځای آزاد شو دلته موږ خپل اډه جوړه کړو، دا به زموږ لپاره ښه. ځکه ټرمپ هم دغسې فکرونه کې دی. زما پرون ډېر کافي توضیحات د شرق الاوسط په حصه کې تاسو درکړل چې هلته د امریکا هم دا خیالات دي، دلته هم دا خیالات لري. خو د یو لحاظ نه د پاکستان د ماتېدلو لپاره ښه خبر ده چې څومره زر بلوچستان که ترېنه جدا شي، چون بلوچستان کې 80% پښتانه دي او خپله بلوچ هم د 80 کالو نه دی کومک افغانان کوي. نو کېدای شي چې بیا د دې ازادۍ نه پس د پښتونستان د ازادۍ ګام هم تیز شي او ګړندی شي او د هغې په نتیجه کې چې پښتانه آزاد شي د دواړو سیمې پښتانه د افغانستان سره ملحق شي. خو فعلا مسله دا ده چې د بلوچستان د ازادۍ لپاره دغه تصمیم نیول شوی دی چې دوی به د یو آزاد بلوچستان اعلان به کوي په نامه د ریپابلیک آف بلوچستان. د دې استازو د هندوستان نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته په نیو ډیلي کې د ډیپلوماټیک استازیتوب دفتر خلاصون اجازه ورکړي او د دوی ملاتړ وکړي او دوی په رسمیت سره وپیژني او هندوستان هم دې ته مثبت اشارې ورکړي. د دې سرعت د کار لپاره یو نمونې په توګه به تاسو ویم چې دغه یو میاشت کې صرف د بلوچستان په ساحه کې د ازادي غوښتونکو یعنې د BLA د مجاهدینو د پاکستان پر پوځ باندې په حدود د 78 یعنې 78 حملې کړي دي او په دې کې 58 منطقې د حملو لاندې نیول شوي دي. بعضې منطقې یعنې 2 ځلې یا 3 ځلې حملې لاندې راغلي دي چې مجموعاً 78 دي او سیمې چې حملې پې شوي دي 58 سیمې دي. په دې کې د ملیټري پوسټ او سیکیورټي او د ملیټري انفراستراکچر پکې ډېر زیات دغه دی. د دې عملیاتو نوم دی ایښی دی اپریشن هیر آف 2.0 یعنی دا د بدل اغیستلو د غچ اغیستلو نوم یې پې ایښی چې دا به موږ غچ اخلو د دوی نه. او په تیرو صرف 40 ساعتو کې دغه تیر 40 ساعتو کې 2 حملې په بلوچستان کې شوي دي او دا ټول راپور چې دی د اکنامک ټایمز دا راپور نشر کړی دی، خپور کړی دی، هم د بلوچستان د ازادۍ خبرې خپور کړی دی، هم د عملیاتو او ویلي چې د پاکستان په خلاف د عملیات ډېر وسیع شوي دي او مؤثر کړلی شوي دي او ډېر زر به دا نتیجه ورکړي او ممکن چې هندوستان په مجرد جدي اعلان د ازادي وکړي، هغوی به د حکومت په رسمیت وپېژني او په هندوستان کې به دوی ته یو ډیپلوماټیک استازیتوب ورکړي او په دې رنګ به دې مسله به ملګرو ملتونو ته لاړ شي چې ممکنه ده په امریکا هم ورسره همکاري وکړي او د پاکستان د نظام خپې لنډې شي. نورې دویم خبر د ډونالډ ټرمپ متعلق ما تاسو ته ویلي چې پس له قطر، ابوظبي او دې نه به دی ترکیې ته ځي
او دا اعلان دوی په خپله کړی و چې دی ممکن دی ترکیې ته هم لاړ شي ځکه چې هلته دغه ناسته ده. خو کله چې د روسیې مشر پوټین دا خبره وکړه چې زه په خپله د سفر کې نه ځم او زه مستقیما زلنسکي سره نه ګورم، زمونږ استازي به ځي هلته او 15 تنیز یو هیئت یې ورته تعیین کړ چې په شمولیت د معاون د صدارت د روسیې نظامی او استخباراتي غړي پکې دي او 2 ډیپلوماټیک غړي دي، یعنې 15 غړي ورته تعیین کړي دي چې دوی به ترکیې ته ځي. چې دغه نن د ترکیې کې د دې ناسته وه او دا خبرې باید نن شوی وی. پروګرام په ماسپښینو بیا ماسپښین نه ماښام ته معطل شو، ماښام هم دا ناسته ونه شوله، مګر هم دوی ویل چې زیلنسکي هملته رسېدلی دی. زیلنسکي هم چې وکتل پیوټین خبرې نه کوي، نو هغې ویلي زه خپله په دې ناسته کې نه کینم، زما به استازي کینی. نو دا خبره په دغه شوله، او کله چې ټرمپ په دې پوه شو چې پیوټین نه راځي، نو هغه هم اعلان وکړ چې دا به هم ترکیې ته نه ځي. خو په څنګ کې یو ډېر مهمه خبره دا وکړه چې په دې ناستو باندې څه نه کېږي تر څو چې زه او پیوټین کیننو او مخامخ دا مسله حل نکو، دا مسله به څوک نشي حلولی. زه او پوټین به کینو او نهایي فیصله به کوو، دا مسله به یو طرفه کوو او دا زما او د هغې مسله ده. یعنې اروپا هم ترېنه ویستله او زیلنسکي هم ترېنه ویسته، او دا دغه ښکاره یې کړله چې دا مسله د دې دوو لویو قدرتونو ترمنځ ده. او دی ویلې چې که دی زمین کې ویلې که پوټین راتللی نو زه بیا ورتللم ترکیې ته، او که اوس هم یعنې پوټین اشاره وکړي چې هغې راځي، دی ویل چې ترکیې ته ځم، دا ناسته به زموږ په ترمنځ کېږي، موږ به خبره کوو. خو پوټین ښکاره ویلې چې نه، دی به نه ځي، اول به دا هیئت ځي، خبرې به سره کوي، که کوم نتیجې ته ورسېدل ښه، که ونه رسېدل بیا به بعدا دی خپل نور اقدامات کوي او ګامونه به اخلي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریک کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.